افغانستان کرکټ ملي لوبډله له هندوستان کرکټ ملي لوبډلې سره د درو نړیوالو شل ورځو لوبو سیریز لري. نو غواړم نننۍ ویډیو کې همدغه سیریز په اړه تاسو معلومات درکړم چې دغه لوبې په کوم تاریخ پیل کیږي، څه وخت پیل کیږي او کوم تلویزیون څخه به په ژوندۍ بڼه ګورئ. نو راځو اولې لوبې ته. اوله لوبه د دې سیریز د دې میاشتې په 11 تاریخ د افغانستان پر وخت د ماښام 6 بجې پیل کیږي او د اماراتو پر وخت 5:30 بجې چې د اریانا تلویزیون څخه په ژوندۍ بڼه کتلی شئ. دغه لوبه په محلي کې ده. دوهمه لوبه بیا د دې میاشتې په 14 تاریخ په اندور کې ده. همدا ماښام 6 بجې د افغانستان پر وخت پیل کیږي او اماراتو پر وخت 5:30 بجې. دریمه لوبه بیا د دې میاشتې په 18 تاریخ بنګلورو کې ده چې همدا د ماښام په 6 بجو پیل کیږي افغانستان پر وخت او د اماراتو پر وخت 5:30 بجې. سکواډ خو به تاسو معلومي ده، د افغانستان سکواډ دی او د هندوستان. نو اله دې وکړي چې افغانستان په دغه سیریز کې ښې لاسته راوړنې ولري، ځکه چې دا د هندوستان سره زموږ په تاریخ کې لومړی سیریز دی د شل ورځو لوبو. نو د خپلې لوبډلې بریا په هیله. مننه.